السلام علیکم. زه یم ستاسې ورور یوسف فدا زرمتی. ګرانو وطنوالو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د عزت په کالیو کې پټ یاست. دا د زه ستاسې ورور یوسف فدا زرمتی نن یو ځلې بیا چکې په دوبۍ ګلوبل ویلیج کې راغلي یو چې د افغانستان نړیوال کلی تاسو ته ښکاره کړو. او مقصد مو دغه دی چې د تاسو پام را سره غلط شي، د تاسو ساعت را سره تیر شي، تاسو یو څو شیبې را سره رنګینې شي. زموږ مقصد دا نه دی چې چاته غم ورکړو، او په هغه خلکو باندې زما دا غږ دی چې زما سره په دې کې مخالف دي یا د چا زړه بدېږي، ځکه تاسو زړه مه بدوئ. زه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ دپاره چې څه کوم، مقصد مې یوازې د افغانستان دی. نو خدای دې وکړي زما دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي. نو ما سره اوسئ، ټوله ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ډېر خوند به ترې واخلئ. ستا منزلونو کې ما رسېدو امیدونو کې ما. بیا هم ګران دوستانو، لکه څنګه چې په دغه ویډیو کې تاسو وکتل، موږ ګلوبل ویلیج یا نړیوال کلي ته راغلي یو. په هغې کې د افغانستان کلی هم شته. تاسې به بهتر خبرې په دوبۍ کې یو، او دلته ما سره دوه خواږه ملګري ځوانان چې زه هم له دوی سره یم، او د دوی د کور ودانې چې ما سره موږ ګرځوي، موږ داسې ځایو ته ورولي چې هغه زموږ دا چکر چې دی لا ښکلا یې ورکړی. نو زما سره اکرم دریابي تڼی چې دی هم په خپل وار سره سلام ټولو ملګریو ته فایده وکړي چې ریغ وایي، جوړ وایي، تازه وایي، ورته چې په هر ګوټ د نړۍ وایي، که په افغانستان وایي، په خارج، په لندن، په جرمني، په امریکا. میگه فدا اکبر علی تړي طرف سلامونه قبول کړئ. روغلی فدا زرمتی وایي چې لږ چکر وکړه، وم ګرځوي ته ما ورته وایي چې بس تو به یاد وي میگه منل وي هر ځای چې چیرې ځې اون دلته دغه ته رول مهرجان وي ته یایي وایي دغه ته روغلی چکر ته فدار سره ده یوسف فدا زرمتی اور سره بلې مو خوب ملګری اکبر علي تڼی سره اوس را سره زموږ ګران ملګری اکبر خان شیخ. اکبر خان شیخ ستړی مه شې. نو دا مایک چې دی دغه لږ تا څخه لرې دی. اوس دا مایک ونیسه. که ته څومره خوشحاله یې چې دلته موږ راغلي یو، موږ سره بیا په نړیوال کلي کې یې. والله خدا چیستوی خشولا نیبی شده نه دلته کمرې ته به دې توجه وي. او د هیوادوالو ته څه پیغام، څه سلام؟ میگو سلامونه وایي، مینه محبت لري، په خپل منځ کې د سره اتفاق شي، اتفاق مشکلات مې ختم شي. آفرین. بس ډېره زیاته مننه ګران دوستان، راسره اوسئ، نورې رنګینۍ هم در باندې ګورو. زما په زړه کې خو هم ته یې اشنا، زما په زړه. بیا هم ګرانو هیوادوالو، سلامونه او نیکې هیلې. دغه د دوبۍ نړیوال کلي یا هم ګلوبل ویلیج ته راغلي یو. په هغې کې قرار موږ د خپل ګران افغانستان کلي ته راورسېدو چې د دغه دننې ویډیو به هم تاسو ته ښکاره کړو. تاسو ګورئ، عبدالرحمن بابا یو شعر په دغه ځای کې ډېر رایادېږي چې کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، ازمې مه کره په پښو کې به دې خار شي. موږ تاسو که ګلان وکرو او خپل وطن ښایسته کړو، نو نړۍ به هم موږ په امن او په کراري او په ګلونو پېژني. خو که زموږ په وطن کې مشکلات موږ جوړوو، خپل وطن ته پخپله د خپل وطن ناسور یا مشکل جوړېږو، نو بیا به زموږ وطن هم خلک په غلط باندې پېژني. نو راځئ چې ټول سره یو شو او د خپل وطن نمایندګي په یوه ښه سوله او په ښه مینې او محبت باندې وکړو چې نوره نړۍ زموږ د مینې محبت څخه عبرت واخلي. لکه نن چې نورې نړۍ د مینې محبت څخه عبرت اخلو. نو د افغانستان بازار زما تر څنګ دی. راځئ نوره ویډیو هم له موږ سره وګورئ. زه یوسف فدا زرمتی له تاسو سره. ستا منزلونو کې ما رسېدو امیدونو کې ما. نه مې دنیا
دې فکرونو کې یما رسېدو شوي مقبول اخ ای خمارم اخ ای خمارم چه خوب زیبای داره حالم تبایی داره یا که صورت زیبا خوشنمایی داره اخ ای خمارم اخ ای خمارم اخ ای خمارم دل مرا میبری با چشمان خماره با چشمان خماره بچه جن لوگری رفتاری تو سره رفتاری تو سره کاکا و مغرور استی دل زبارم میبره دل زبارم داستا رخسار به مهر نشي اشنا داستا رخسار چینگ چنگ چونگ دی مبارک شه په چین بازار په دروازه کې یا د چین کلي په دروازه کې ولاړ یم چې ماشاءالله ډېر ښایسته کلی دی ډېر لوی او ډېر لوړ نو دلته د چین هغه څوک چې زه اوس تاسو ته درښکاره کړم چین چنګ چونګ دی مبارک شه نو چینګ چنګ چونګ سره یو خوا ته رسیدو میدونو کې ما ستا منزلونو کې ما رسیدو میدونو کې ما